السلام علیکم دوستانو راسئ چې نن یوه ښایسته او د کمال ویډیو درته وښیم د دې یو موټر بتۍ د صفا سوې ده او دا بله چې تاسو ته په څنګ کې ښکارېږي دا نه ده صفا سوې دا جوړه بتۍ دي په دې ویډیو کې د موټر د بتیو د صفا کېدلو په باره کې معلومات دي چې څنګه د موټر بتۍ صفا کېږي دې ته هر څوک ضرورت لري او تاسو یې خپل هم صفا کولی سي دا هېڅ وسایل نه غواړي دا وسایل به تاسو ته وښودل سي دا په طریقه باندې صفا کېږي او څنګه صفا کېږي په کات د دې طریقه زده کړئ چې څنګه صفا کېږي او په څه شي باندې صفا کېږي دا هېڅ کار نه غواړي دوستانو دا نفر ده داسې ته ښکارېږي دا بتۍ دواړه ورته ایښي دي صفا کوي دلته اوبه ورته ایښي دي او یو د نسپنج ده ورسره او صفر ریګمال ده دلته نور هېڅ یو وسایل یو شی هم نشته بس په دې باندې دا بتۍ صفا کوي او څنګه صفا کېږي دا تاسو ته ښکارېږي صفر ریګمال ده سپنج ده او اوبه دي دا سړی دا بتۍ دا کوم خطونه چې لري یا ډېر خری لري چې په اوبو باندې نه صفا کېږي هغه دی په د ریګمال باندې وږي صفا کوي په ډېر کم وخت کې یعنې په 15 منټه کې دواړه بتۍ صفا کولی شي تاسو ته ښکارېږي دا د بتیو د صفا کېدلو ماشین ده دا بتۍ د ریګمال کار یې خلاص سولو اوس یې په صافه باندې وچوي له اوبو چې په ریګمال باندې دونه صفا شوي تاسو ته ښکارېږي ماشین یې اوس راخو برق ته یې تړو دا سور رنګ کې چې تاسو ته ښکارېږي دا کمپاونډ دی د بتۍ د صفا کېدلو کمپاونډ دی یوازې دا کمپاونډ غواړي بس هېڅ نه دغه هم دا بتۍ ته روښنایي ورکوي داسې ځلیږي چې کله دا کمپاونډ ورکړي دا بتۍ روښنایي زیاته پیدا کوي او بل دا ماشین په مړو برق باندې چلوي په ژوندي برق هم دا ماشین چلیږي دا یو د ګلیډر په رقم ته ماشین ده دغه شاوخوا چې دا ګرد شی ښکارېږي دا څیره ده ډېرې څیرې سره یو ځای کړي دي چې دا بتۍ پرې صفا کوي د صافي په رقم باندې کار کوي وګوره بتۍ خپله روښنایي خپله ځلا پیدا کوي بتۍ وار په وار خپله ځلا راوړي داسې ښایسته کېږي لکه نوې داسې راځي په کم مصرف سره دا بتۍ صفا کېږي اول یې خپله صفا کړئ که خپله نه صفا کوئ دا په کم مصرف سره صفا کېږي دا ځوان چې تاسو ته ښکارېږي دا خان زمان نومیږي خیرکوټ بازار کې دکان ده د خالمیر شورم تر څنګ یې دکان ده دوستانو داسې رقم ته یې صفا کوو چې دا بله د دې دومه بتۍ ورسره له څنګه ورسره ږدو څه رقم ته ورسره راځي دا یې دومه بتۍ ده دغه دومه بتۍ یې اوس په اوبو باندې یو څه لنده ده خو دوی او د هغې ترمنځ ډېر فرق ده یعنې هغه لکه نوې داسې رقم ته شول دا بله زړه ده خفوالی لري صفا نه ده تاسو ورته وګورئ دا ډېره خفه ده تر هغې پورې او دا بله وګورئ لکه نوې داسې ښکاري نو اوس په دوستانو دواړه دا بله به هم صفا شي اوس دواړه صفا سوي دي د دې وروسته یې موټر ته لګوو چې په موټر کې څنګه ښکاري اول ور خو ډېرې خرنې وي اوس دواړه صفا سوي دي دواړه صافې دي کم وخت کې یعنې دواړه په 10 منټه کې صفا سولې نو دوستانو د موټر د بتیو د صفا کېدلو طریقه مې درته وښودله اول یې خپله صفا کړئ که خپل نسئ صفا کولی په بازار کې په کم مصرف صفا کېږي تاسو ورته وګورئ بتۍ بیخي نوې ښکارېږي داسې هېڅ نه ښکارېږي چې دا د زړې بتۍ وي یا د دا استعمال سوې بتۍ وي هېڅ ضرورت نه لري چې تاسو خپل موټر بتۍ بدلې کړئ په دې طریقه سره یې صفا کولی شئ که مې ویډیو خوښه سوې نو لایک یې کړئ یا که په چینل کې نوي یاستئ سبسکرایب یې کړئ او هغه ګنټۍ بټن چې هغه سره آل کړئ الله مو مل شه